سلامونه دوستانو جوړ په خیر بشیر وطندوست یم. Do you know when she will come? Do you know when she will come? ته پوهېږې چې دا به کله راسي یا کله راځي. What is your address? What is your address? ستا ادرس یا پته څه شي ده یا کومه ده. Your order is ready. Your order is ready. ستا فرمایش آماده دی یا تیار دی. Every student has access to the library. Every student has access to the library. هر شاګرد ول کتابتون یا لایبرری ته لاسرسی لري، یعنی کولی شي استفاده ترې وکړي. Don't spill the beans. Don't spill the beans. نخود مه پاشه. He went to the fruit store first. He went to the fruit store first. دی اول د میوو و مارکیټ ته ولاړ یا د میوې مارکیټ ته دی ورغلی. He was right after all. He was right after all. دی چې هر څه د هر څه څخه وروسته هم بیا دی پر حق باندې و. This glass of water is not cold enough. This glass of water is not cold enough. په دې ګلاس کې چې کومې اوبه دي دا ښې یخې نه دي یا ښې یخې نه وي. Where do you want to go? Where do you want to go? غواړې چې چېرته ولاړ سې. I'm gaining weight. I am gaining weight. زه چاغېږم یا مو وزن اخلم. Don't drop that cup. Don't drop that cup. ګلاس مه غورځوه یا مه شوکوه. I have a tourist visa. I have a tourist visa. زه د ټورست یا سیلانی ویزا لرم. She wants to be a designer. She wants to be a designer. دا غواړي چې ډیزاین جوړونکې اوسیږي. Few students knew his address. Few students knew his address. ځینې شاګردانو ته د هغه ادرس یا پته معلومه ده. I hurried in order to catch the first train. I hurried in order to catch the first train. زما تلوارو یا مې کوشش کوي چې زه اوله ریلګاډي یا په اول نمبر ریل کې ولاړ سم. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه سوي یاست، په کوم ځای باندې که نه یاست پوه سوي تاسې کولی سئ چې په کمنټ کې پوښتنه راڅخه وکړئ. ستاسې یوه پوښتنې ته به جواب درکړم او درته تشریح به کړم. زما چینل درسره سبسکرایب کړئ، د نورو دوستانو یا ملګرو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.